السلام علیکم. ای زما خوږ او محترم وروره، ای هغه ځوانه چې غواړي په خپل ژوند کې بدلون راولي، او هغه انسانه چې د ستړي ژوند د بیزاره شوی او غواړي چې د کامیابۍ یوه لار درته پرانیستلی شي. زما د ورورۍ یوه خبره واوره، والله د ډېر اخلاص یې درته کوم. هدف مې دا نه ده چې ستا وخت ضایع کړم، بلکې هدف مې دا دی چې یو څو سپارښتنې درته لرم، هغه سپارښتنې چې الله سبحانه وتعالی او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسې ته ښودلي دي، خو موږ تاسې یې په اړه بې پروا یو. راځه دا ویډیو را سره تر پایه وګوره. په یوه حدیث مبارک کې راځي چې لا تزول قدم عبد یوم القیامة من عند ربه حتی یسأل عن خمس. د قیامت په ورځ هیڅ انسان خپل قدم د خدای پر وړاندې نشي جګولی، یعنی د الله تعالی له حضوره نشي قدم اخیستی، یا په دې معنا چې قدم نشي اخیستی په ټوله کې تر څو چې د 5 شیونو پوښتنې ترې ونه شي. زما وروره دا حدیث زما او ستا په اړه دی، ما او تا ته دی. باور وکړئ که عمل پرې وکړو آخرت مو هم ګټلی دی او دنیا کې به هم خوشبخته انسانان واوسئ. لومړی شی چې انسان یې په اړه په قیامت کې پوښتل کیږي او الله پاک به لومړی پوښتنه له انسان نه کوي، دا ده چې عن عمره فیما افناه، عمر دې په څه کې تیر کړ. دویمه پوښتنه دا ده چې عن شبابه فیما ابلاه، ځواني دې په څه کې تیره کړه. د دغه انسانانو به پوښتنه کیږي چې تاسې هر یوه خپله ځواني چیرته تیره کړه، په څه کې م تیره کړه. وعن ماله من این اکتسبه واین انفقه، مال یې له کومه پیدا کړی و او چیرته یې ولګاوه. او آخري پوښتنه دا چې وماذا عمل فیما علم، او هغه څه چې زده کړي او څومره عمل یې پرې وکړ. نو ای زما وروره، ای زما د زړه سره، ای د ټولنې د ملا تیره، او ای هغه انسانه چې کورنۍ، ټولنه، هیواد او بالاخره امت تا ته سترګې په لار دی. ستا ځواک، ستا انرژي، ستا وخت او ستا پوهې پورې خپلې ټولې هیلې تړلې دي، سترګې ټولې تا ته دي. او ای هغه انسانه چې هره ټولنه دې د خپلې ټولنې د ملا تیر بولي. د قیامت په ورځ کله چې رب عز وجل له تا پوښتنه کوي چې عمر دې په څه کې تیر کړ، ته به ورته څه وایې؟ ځواب به دې څه وي؟ آیا په پبجي ګیم کې، آیا په کینډي کرش یا کلش آف کلانز، قیتو یا نورو ګیمونو کې، آیا د شپې په شب نشینیو او ګپ شپونو کې په همدې کې د عمر تیر کړ؟ د عمر مرحله کې چې ځواني بولي، په دې کې ځانګړې پوښتنه له تا کېږي، ځکه چې دغه مرحله ځکه جدا شوې په دې حدیث کې چې دا یوه ځانګړې مرحله ده چې انسان پکې پوره ځواک، قوت، انرژي او هر څه لري، امکانات هم ورسره وي، ډېر کار کولی شي. له دې به ځانګړې پوښتنه درنه کېږي. وعن شبابه فیما ابلاه، ځواني دې په څه کې تېره کړه؟ آیا په بې ځایه چکرونو کې، آیا ټیک ټاک ته په دې بې معنا او بې مفهومه ویډیوګانو جوړولو کې، که نه په څه شي کې؟ څه دلیل به ورته لري چې کله الله پاک له تا نه پوښتنه وکړي؟ او د دې پوښتنې په اړه به څه ځواب لري چې الله پاک له تا نه پوښتنه کوي چې مال دې له کومه پیدا کړی و او څه کې دې ولګاوه؟ ځواب به دې ورته دی چې په قیتو کې مې قمار واهه، انټرنیټ مې فالوه، آنلاین ګیمونه مې وهل، او یا که به بې ځایه ګپ شپونو دپاره په څو ځایونو ته چکر تلم او هېڅ ګټه مې ترې نه ترلاسه کوله، نه د دنیا لپاره او نه د آخرت لپاره. او بالاخره دا چې څومره دې په هغه څه باندې عمل وکړ چې پوهه دې ترلاسه کړه. ای زما وروره، والله له زړه یې درته وایم، له ډېرې مینې یې درته وایم، په ما ډېر زیات ګران یي ته، زه او دغه ټول ځوانان د دې
ټولنو چې موږ پکې ژوند کوو د ملا د تیر حیثیت لري. که تاسې نه یې ټولنه فلاح او خوشبختي او ښېرازي نشي موندلی. د ټول امت سترګې تا ته دي. ستا په نوم ځانګړي آیتونه نازل شوي دي په قرآن کریم کې. کهف صورت وګوره او نور وګوره. ته ډېر با ارزشه انسان یې، خو لطفا خپل وخت بې ځایه او په دغو شیانو باندې مه ضایع کوه چې سبا یې ځواب نشي ورکولی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.